ويني ما ايه تعال وين مقلاكي من المعلوم يا انت تاني تبعك سامي مراكني بقى خليك اخوك يا كده بقى وجبلي ونوس ومارشيلا دي بالي ونوس ورديكا ما يجي غسالين انا بقول لك غير حبني تردي ما بلاد داريو جي ماريكا هغه پر سینم ختمه نه ترو د عالمانو ما ته دي سره گزاده د گزاري خلق دي باي بي پورا څنګهيان دیو او دا کوم تاسو په لټ کړی دی به شکو کې پیدا ما یو دي پلارو زامنو زبیا براشته یو کب چې خوښ کړه ما انا مانيش تبيكم دي بس جيس كم لي جيس السلام علیکم بيني ذا ني غير بس بیا بوس یو خبرني حبيبي بيبي في زي جاي لي خبري كم بنيجي ها هذا ما يتبي كينا كوكا كوكا يوم ما سي بنت لا سي بلا لا سمعتو ها چا تقولي ما تقولي اخي عذاب ټول خپلوالو ولا په سټټي والو په دې باندې وای زه خوشاګولي خیر مار تاریا نشما زما په کور کې راغی او زما زامنو خاونو لیورته لاس واچو خو خبرې شم چته خو به خدای بار په لاس راکړي داسې به لکه د سپیلنو وې داسې کم کنه او خولې ته به دې واچي هر څه دی اورم ها اے د چونی بوجه ګور وخا بندره لم پړونی په لاس په سر باندې ودرېږه دغه دی کله خیرت ترکین ولې ودرېږه خیر ماره الحمدلله نن وجو خیرت راکې دي وای کدا اته نه خرمې در باندې در پرې خودنه دونه منډه بدله در کې چې په دې کلي کې به دې نوم والله زمونږ نه یو سترګې باندې په چپیز یو خرپیچ په دا تاله پر کاپی سړی به شکی نه کنه دا مزل به خبره مانی کوی کو څنګه سړی به شي بيلي وني مالي مازغو وړ استا پلان وو ته پوری سپینې نه خرڅول لري پینم نو د پینډه په چاپ کې مناټو ته په خپل خایس باندې متیرو د مو مغرور کېګا پتا برګي مراد واسي سپینه مړه بار ته نه پته باندې نو ولې کوټي ولا نه باندې هاي نو ورشي کنه نرانو د نر پلان زامنو ورشي کنه لګي راګر کې بار چپو ورته والله چې نو نه موټه کوي کنه راشه ته په څه راشه خیر دي اپا غاخونو ټک لګي والله ويارم نه ما دا خبره کوله کنه تا وړي راځي د خلک ډېر قدرمن خلک یې کنه او خیر خرو دا کار مکه دا سپک کار دی من موږ د خدي مخکې ولې سمې په هغه څه بس زکه هڅه وایي خو دا کومه دا یې څه وای څه مطلب دا چې دې جبې ته وګورم ما دا شي ته په خصوصا من تیروتي خدای شته پلان نه کړی دا زم کې اور کې ولاله خو بس ما پم کړه بس کړه دا ته وایي دا بچي غون کې تا ته نه دا څنګه چلی هو شرمیدو حیام لاله زوا لا راځه یم بیا دا جرازه امراده چې د مبارکي کو د خان تحصیل کاکا د خرو خري غشتي دي کنه مېلوري مبارکي باندې بیا کړی و اوس ورزول دا یم بیا داجی د قشان چې مبارکي پاتې شي کنه نو زمانم ډیر شي په کور کې مزړه کړم یم دا کلی ولس خو پکار دي چې کومه کنه داجی فورم بالکل صحیح خبره کوي غم خادینه کې نو بیا کلی کې وخت څنګه تیرې مزوی راځي چې تاسو فخر زما سر کې خوخه ده یم بیا دا یم غزوی مر الله دې درکړی چې رقم خاډې نه چاله دباله نه زی مړی لنه زی دنه بس جوړیږي زلوري چې راته دونه خيار راځي چې ورشو واه دانه راغی اله دې خوای راولا کنه دنیا میړه یو څه کنه صحیح کار نه کوي وای ورکو اوه دا دا کام کا جنا دو مایا کا دغه کوي که شاب کسان نه کیلو جو واسه شاب در کا ابل مال راولې کا اوه اخی باراشو کو ورا کلر دي خاطر ولي استاد یو پتا باندې توي نوري که خدای یو تا غړي واه ماشاءالله شو دې ټولره ته جو تاسو ښه ګرو واسه کنه نه دا خرسي کوي چې کله بیا تا ودونو خادو والے و چې خیر علي ولا مجيغا مجيغا وجا من لا وجا ها شوف دا به دارولي
دي پینډه مانو لګېږي چپیره ذایقه دارې وریجې پخ کړي دي سړی خو د یوې پیسې نه دی خو لاس کې خوږوالی شته دا ټیکا دی که نه چې دا د شاګولي پلار دی ډېر خطرناک دی هلته یې ګوره ورکې وغواړو که نه نو هسې نه چې بیا مو ټټئ او راځه نه شاګولي شته او نه یې پلار ته به دغه یو نسمن پکې لګیا وي ورته به چې مونږ شاګولي راولېږل چې ورونو ته دا دیګونو ته اور بل کړي دستور دی من خدمت له راغلی راځه بسې او بس چې کوم ټیمان میمان وینې ډکوه ښه چې بېبېلې یوټو ورته به وایي نن هم ګټه وکړه دا ټیکا دی تعلیم بچي ګورې ټالیان دي لکه ټکې په کومه لارې د وریجو په بي پسې روانې نور ما ټکې بیا ونه نوځي چې د شمکور په شان تلګین ویلې دا ټیکا دی که نه چې ټیمان هغه دي پراته دي بس صرف ټیمان ډکوه ښه مالې غنیمت دي زیرې کې هم دې خوړلی په ولاړه کړې نو نو ټکې ګرمې دي که نه ته یا بیبي ته خو که نه ګاډیم بچیه او هغه دی کس روان دي ځان دغه کوې مونږ کار کوو ښه مونږ کار کوو شابه کار کوه ته کړه شه څه کوئ دا مونږ چاګولي رالیږلي وي مونږ د خدمت وکړو هغه ملګري دي من خدمت لرم تاسو باندې باندې ګاسان وي صحیح ده چې هغه رالیږلي یې که نه آه. په دې پتیله پسې مې وربال کوي آه. او هغه دیګونه دي په هغې پسې مې وربال کوي ټیټه ټیټه تکړه شئ ښه ټیټه بس مونږ ته یې پرېښودو ګوره ورته صحیح ده دا اور به پټې کېږه ښه هغه ډېر کم ډور تازه کا تازه کا اور ورته تازه کا چبه اوس پټېله بڼیو باچم ښه نو په سترګو باندې اوس ګډوډي نو ته دا قسم نه دي کېښودل نو ته راته یې وروته کېده وای ډېره ټکېده او دا خوینې ولې کېده باندې راغلی که نه دا دې کار ډېر غوره شه په دې پټیله کې ټوله غوښه پرته ده ښه هی داسې تر دې وکړو د خدای د عالمه اوس مې په دې عمر باندې شرمې څوک دی هېڅ اوس چې د غوږ ووایم خلک ټول عمر کې دا کار نه کوي ټپیله قسم دې کومه چوري زما په تا چک دی دونه درونې غوښې وکړو مګر د پېشمني هغه ګوګوشتونه دي هغه چاپلې کړو او خدای د عالمه ما باندې شکونه مه کوه دا ستا واده و بچي تا به مخکې ما د کټ کې ډوډو کېدې نو تا به نه اچو ښه ولې ته بند راغلې زه ای د خدای ظالمه چې اوس دې ته تاو شمه او د غوږ دا خوا دي ومه ته خو بیخي ډارک شوی ګرم او یخ یوځای شوي دي تا وږي سره شملې پلونه م خوړلې وي ښه ما ته پټه اوس قابو نه ده ځان قابو که بچي اوازونه دې ډارک شوي دي بیبي ته به وایم ښه وایي څه کوې سلام علیکم څه کوې سلام پرې څه کوې ته مړه مونږ خو ستا کور کې څنګه قدر عزت وکړو خیال دې نو ما بچ کړې او تا وکم تا ووایم او تا ووایم ښه خو دا ونه څه ولا کوم یم غړي بیٹه و چې مو ښه الله یې تا ګولیا مونږ د دې پتیلې ته غوښې ته اورم بل کړې دې پیډ وې اوس پورې خو مې شک پتا او اوس پتا دی تا باندې ته یو ګوره تا هغه باندې یې رااله تا څه چلو کو ها تا ګولیا بچي چاته وایو نه چاته وایو نه خو بس مونږ له صرف لږه غوښه وې یو ټیم کې روجي راکړه نه شرموم دی نه مارو کړی بابا باندې جامونه مونږ کو کوم په پیدا نیم کم غواړي یا خانه دی خو سوځېدلی بې وکړو غوښه وسوځېدله لکه نه دا ډېره غوښه خوري اخر روجو کې یو چان غوښې خوري پردی غوښې ووالې بچي او دا غوښه مې خوړلې ما په خیر څه ګل بل جوړوي خوري خمچو فوټکې روان ګوچې دې خو داسې اواز وکړو ته یې کنې د ټلیفون تار د باره نه راپرېوته خبره ووایه په خپلو لاکم پورې بعد دا خبره چاته ونه کې دیګونه مو درکم واته په خپلو پورې دا خبره ونه باشي دا مارا چپی ډرو نه دي دی اسیم نه ني ښه دی نه ما ونه ما یو ټیم ښه یو ټیم دی خبره او دا غوښه ترې راواله بچا لکه نو بیا چوکو دا خو نه ما نه تا نه زه نو دا چا یا یو څلور خو یې برابر کړه باقي ما جو پتې لګي ته څه کوې پتیله کې پرې دې بیس بنیاد باچا دا خو پکې د پیچو پیروان نه وته
Pucha Ano patila pati na ke pati na khura zalima. Wanda patila ni palita ka. Palitin sana. دا ټکا کنه نور سره تخته قلمه او تیزونه راتی پشان ما چول ډاله ما مونږ له کې ملامت کو دا ملک خو د پښتو دی ما خو په شاګولي باندې دا وکړي پرې چپیل باندې مې غټه غټه دا وکړي ما خو شاګولي نه پکې رول یو ټیم وغیوټم دا خو نو ودا کنده سمې په سینه ودا Mira la tienes, está. ¿Eh? Mira. الکه هغه نه ډایرکټ شوی ده دا کول ما دې غوټه کټاله کباړه او تو چې سکوټه کې په دې عمر باندې او تاسو وځي شاګولي والله Venga, Jede. La video está buena, le quiero ir, vaya. Bebé, de aquí. ادا یو دی سمې په سینه نه ته ما وره مې دا ټکا دي کنه هې دې خو راغلی چې ګلمنی ته میدان خورا ګل مینا چې رقیب دې مخته ولا غدا ما د خار نه دیونه والله کو پدې څنګه دا ورلونه باندې کیاشه شاګولي بچی راځي کومه سپوږ ګموندې خله کې خیره کنه دا بدر پدې باندې وباتم او وکی ګل مینا وستا د مخه را وځو او دې ټول کله وځي ګونه پریوار کوم جماعة خبري ده كده. لا يا سادة. شاقول استاذو. تقول منا انا اقول خان امانتي ابي تقول خان هذه كده تابع باليقبل يقول لك بقوم بقى شبا شبالي ودا دپینا ورګه خبره واره دا درې څلور غوا ټول یو پکې دا ټولې راځه وای بچی دا خو دې خو ځوان نیمه الحمدلله په درې مضبوط یم او چاته ومه نه شرمې اچو په زم ما چې په دوبۍ کې بلډینګ کلر کو کنه نو په د سعودي عرب په باډر بخکاري او کنه ولنه دا پوتې خو بستاني کمی شته یا لکانو دا چولې ګورې سمې کوې ځان ته نه مخ خلاصوې داسې استاد یم راځه دادا راځه همدا چې چینه رنگونه به کړی شروع جوړه غلوري ورکړه لوري نه دا ورکړې دا مې ما ترور دې مې نوي دوه خره روستي دا ملمانه سوکتیا تاسو کړاله یا خدای نو دغه څه کوي یره دومې ملنګانو تاسو چې تا غورځې ګوره او راځي خره راوستي نو څه کې اوس کارونه وکړه کوي کور چونه کوجي د خپل ښکاری خلک مبارکول راځي راځي لوري چې د مبارکي دا جو ګوره خلک په خروسونه خرچې کوي دا د دوبۍ نه راوسی دا غټ خره دي وعلیکم السلام وای دا تاسو نظر مې صحیح خدای ستړي مشي تاسو په خیر علي السلام علیکم وعلیکم السلام کینه راځه کینه دادا راځه کینه راځه دادا دین ځان خدای خپل خلق ملري د کس راځي وي د خلکو قاړو څوک شته نه د کرمارانو اگر چې زما خاندان دی الله دې لري ترور بیبي پرې کور کې داسې ښکارې کنه لکه یورو کې چلال پروتي زار کی هته قربان کی دا سری شاوې کو د پاسه راغی کنه خرکار خدا سي بد بپی ولګي لکه د ټوپک گزار مې یا ترورې په لاس ګاډي باندې وړېدلې ویم د دې نه مخکې زما مور ولا غوستا خو چې نکمه ولا کتوله لاړ کنه او واپس راغی نو سیوی تو سیوی وینا نه زه خپل لور نو ورکوم یا تیار چکاړه ګوړه ده دا زمال سیم بسره شو یا خدای ما څه ګناه کړی و و د سوپ قاشو کې دغه شیطانی ستا عادت دی ته څه له خلکو له زخمونو مالګي دوړې په آرام کې نه په آرام پرونم ستاسو په لار تېرېدم نو پرې بلې سر راښکاره کړو ترورې دې لور ته یې لږ اقلو خایا بی بی سی ترورو خو چې سخر د ګیټ خپه بار شي په ماسخوتن را دننه شي انټي سوکتې کوي نه زړه شوي ای چپشا چباوري شا خبره کوي خدا راځي سونه خپل جنیر او ته د خامه خبر نه کو بسین خلې یو یا ترورې یا خبره ته بل کومه یو ندوه خو خو سمې خبرې کوه په دې ډېر بدله کې جواب لارې سوکې بد کوي چې شاسو کوئی په دې بدله نو خرو والا خو دغه زبان چلی ته موږ سبا توتیانو پنجره انجینیر خپل دې لګه بنده کا خارونه مورې تا ته خو پته لګي چې زه د پلان خلاف یو خبر هم نشم برداشت کولی خو زه برداشت کولی شم بس وښوي دا کور زماري اختیار زماري ستا پلار څوک دی چپ
بلوري دا دلته مبارکې له راغلي او جنگ له راغلي یا دا ویم جنگ له نیم راغلی ویم زه خو د ترور صفت کوم ویم دې کې صفتونه شته نو کوم نو دې په خاون کې صفت نشته نو څه صفت وکړم ویم داسې بدنصیبه ما داسې بدنصیبه سړي باندې اورېدلې ما چې څنګه پلار دې داسې زامن دي اوس مې د خوشحالۍ ویښه خرج تاسو رالی هیله به مې ده ما زه کلوشي لږه خوشحاله شم کله کله خو را چکر کېږه راځه که نه وایي ولې نه ولې به نه راځم ویم دا ستا خپل لمونځ او دست دی الحمدلله اوس دې هم د مخ نه رڼاګانې سلام علیکم بیبي مې مېلمانه راغلي دي مېلمانه راغلي دي سلام علیکم څنګه لیکي سلام علیکم وعلیکم السلام پلار ته تللی لا لا سلام علیکم سر دې خاورې شه دې زنانه ده سلام دغسې عقل وتلې ښایه نه ما کې ګیري نه کریزه ورکړې ده کنه بیختي دا مې ماک سچولې تاسو کرا خاشلو بین دی او دا ستاسو په کور کې داسې ګلونه رانړي دي که نه خفه کېږه ما نو چې اوس د خرکارانو کار کوو خره ساعتونه بوی به راکرني یا همدغه هم کاروبار دی په دې کې خدای رزق لیکلی دی او زه سپېره پکې خدای کېنولې ما چې د سم خلک ماله نو ته د کاروباریان ماله نو ویم یا ترورې دا ستا پلار له دا پکار چې په 12 خرو کې ته ورکولې وای نه چپشا یو خبر راته کومه ته زما پلار پسې خنداګانې کې او ستا پلار به په کمیټې کې سپي لامبول او بیا به یې ولې سرونه کټاکول او بیا به په ګل میله کې خرڅول وای چپچا چې خوله دې خاورې شه مېلمانه راغلي د خلک مېلمانه په کوس پکای مې شادو خیلی څنګه یو بل د غوږ دا خو ما تا کې دوه مې سره وکړل نشته دې تشریح دا یې مګوره راته چپیتا مخې خاورې شه دوه جمعه ته سبق یې سومې چې مشرانو ته اوس رادانګي ماته زار کې ماته ګول کې دا د پلار بچی دی دی د چا مخ لحاظ نه کوي یا ترور وای موږ ستا په مخ دلته راځو ما ته پته ده ځکه خو د نظارې کوم قرباني کوم السلام علیکم وعلیکم السلام. السلام ګلوینې څنګه به مخې ما ګلخانه پسینګې خیر دې ټیک ټاک دا د بله ګوټه راووتو غږ شي را دی خواشه دا خو ستا د ترور په ډېره سې کې اوس دې سره تیر تاکې ستا خواشه ښکلې جینۍ بسې تاله کومه نه دا چې تا صرف ته کوه دیوالونه یو نړول تو ګوره غونډې بلې دین وارې کړې انسان چې هر ساعت تیلني لوګې کې خو دا قبوله نه دا کوي پلار او بچی زماره د خاندان خلاف ولې سپیرو خپل خو د کراغه خرو سپیم نه راځي د چا مورې وایم په خپل عزت پېږي نه کور ته باندې روانوي په ما کور نشي روانونې په ما به ولې کور په تروریانو څو کور روانوي مورې کېنه په قلار دا د څلوېښتو ورځو وه چې په دې کې شیطان ننوتې دي او اوسه پورې ته نه دې روتي دا چې کوم ځای ته هم لاړ شي نو شیطان د څلورو میاشتو په چوټۍ لاړ شي الله دې دا بریمان د بيزو په شان خوله میرا ته پاتې کا دا خوله دې لګه سمه خوځه وه مور دې ناسته را وای د سوپو د قاشوګې تو زما مخامخ بینه ټیکه دا کور ودانې ده ته وایي چپیله ها کنه ته ته سره سړی بچی نه ښکاري شور وای راغسته سبق وې او ضرب د میزه او ادب د کې نشته چې دا زلمي غټ غټ ورچ مې ولاړ دي وای دا کوټې ته دننه شه وسه چې په خکا یو ډلې بلې چې ولا خپل ټینګه په خکا یا مورې مې مستا خبره به ومنم زویم چې زهر پې وڅکم اے جنې راشه د مټیای دا ډبې مسره والا دا مفلن کې بیبي راکړه بزرې زما وایګه اے دا دې راګه پکا لاره کې نه باټه دا ول وروړي سي ډلوبه خو پکې نه د لوبې دیا تا ته د ماله چويس پټه ده هغه ګل خان بدن ته لګي لګي پيو کې مچي دا دا راکې قوت دوا شي د لیکو د پلارې ما مینه لګا کنه بی داړي نه لګي بیبي دا ټیکار کوم هغه ټرکی والا بوټر والا راوړم هغه یخني غستا هغه سپرایټ دی خوږي درشه ولا روړه کنه خو یو پکې مالم روړه یا ترورې خفه کېږه مه خو دا لورې پلار ته تللی خو څنګه ډېره سپکه خولې ده دا درې واړه پلار ته درې چې څنګه دا دا وی چې څنګه مینو داسې جي ډېره بېعزتي راله وکړه په کور خیر دې چې تاسو لاړ شئ کنه زه پوه شو دا پوه شو زما کار پوه شه دا پلار به رانه پدې ګذر راځي او کنه وېمه دا غپلار دې خلک په مدرنه وای کنه چې درونی د دې پلار ته خو ګوره لکه سګریټ په ډبې چې چاخ په خو دي وای د شادي ویلوري پلار د خپل نړۍ سپکته اے دا شادي خان تحصیل څه شو والله کته خبر مې زما د پلار سپکه مه وایې که پلار هر سنګم شي که نه خو پلار پلاري ستا پلار خو په پتری کې لوی شوي دي تا ته عقل نه دي ښولي ډېر سپک خلک دي چې ورکرې راغلي خلک نه یو دا به ته هم داسې ښکاري که نه لکه قولنګي چرګوټۍ چې سړی شنډې کې الټه بېعزتي مه کوه جبا واری که په پردي کور کې مې ورکړې کور به د باندې رواري سبا به راته برابره ناستې زه یو که نه ورشه چې پخه کا چې پخه دا ټس والا دی ښه وای خدایا پاکه بیبي
دې شو کړل نو دا ډېر څه شي وکړه که نه ما خو دونه نه و یاد کړی ویم ډېر بای ته خو ګنده شوې ډېر سپک ډت یې که نه ډېر سپک ډت یې الله خفه نه شي دا چپي دې راټاړه کولو دا Bueno, ce si eu cu... Cine? La mai este la Cine ce دلته دا دې چې ته د خیر کار شوي دي دا د خیر پر وس پیدا دي دا بې خیره Bebé, خیره و تمام پلار ته دې واچوه دا زهر چې وڅکي او تاسو یې وڅکئ دا زما د خاندان عزت شو چې زما د خاندان خلک ما کره د مټیایانو د ډبي په لاس راشي نو د هغې بیا دا عزت یې چپي دا ونیسه ورته واچوه دا واچوه ویم موږ به وی چې زموږ ترور به چېرته دروند کور کې کښېني په درنو خلکو کې واچه ورکوه نمبر وای خدای دې غر که خپلې خولې زما د سي پخرکارانو کې لیکلي وه دغې ونیسه Bebé تا نه لرګی ښه زه نسکمه زهر راکړې چې وخورمه چې مرداره شمه وی الله دې نه کړي الله چې رانه الله بېغمه شي ټوسکه ټوسکه پلار دې نه تېرېږي خیر دې د ګوپې خوړلې چې راګې چې لږ بار وشي. اکني چې ګورې ګیر ګیر چی نه نه به په پلار دې هر څه خوره په کمسل ګوټې سپین مې چازې نه کوي ای ګورې کلمه پې ووایه سې پکې اچولې نی کلمه پې وایه دادا کلمه مې پوي لورې ها لورې ډېره بدتمیزه ده دادا ویم دې سکول کې سبق پښته تعلیم کې خلک چې تعلیم وکړي نو خلکو کې ډېره ادب پیدا شي تمیز پکې پیدا شي د مشرانو خیال ساتي هغه لکه د سرې مچۍ راداږي او که نه ما سره خو دا غم شو چې دا جلۍ سبا زه واده کم دا به پردي کور کره وخت څنګه تېروي په دې دونه ژبه ما خو تېر کو خو دا به یې څنګه تېروي چې ډېرې آبادوله به راځي د کالک ته دې راځي کالک ته دې راځي ولې ما په مونږ دې خو ایک دونه پلار مې راغی د خرونه ویم بیا بې خفه کې نه شاید ترورې خفه کېږم زما مزغو کار پرېښودو ویم خټکي ته ګورې رنګ پرېږدي ستا د علي روم دې پلار ته ګورې نو رنګ یې پرېښودو خټکي خو خټکي ته ګوري نو په پټي کې رنګ پرېږدي که نه نو دا خو خرکاران دي نو چې خر ته ګوري رنګ پرېږدي دا خبره دې صحیح ده ګلمینې دا ځان سره کور ته به یو شي را نور ای الله دې خوشحاله کړه زه بیا هلته کې اوس کوم دلته کې دین ډېر زیات دی دیو خانه خیرات دی کړه ښه او زه یې ورته لاړه د چیو سره چیو شوه دا نجلۍ ښه نه راوړېدله بس یې نور په عزت کې پاتې شي زه یې کور ته لاړ شي په مخم که اوسې که هغه دادا راغی هغه بوډا سپین ګیرې تک تور بیش چې په ور راننوځېده په دې وړاندې خبر لاړو نه زه ترور بیبي لاړو زه الله خوشحاله آباده الله لرم قدرمن په لورې چې مونږ کره راځي نو ډېر ریشا مه وایه او نو چې څوک رښتیا وایي د هغوی خوله خو ماتېږي په مخه ښه فانتازي ته خامخا د مبارکي ووایه ښه روغتیا که شي روغتیا ما ته راواچوله کنه نو څه ډول واچوم شربته بس که په ده خو را ولاړې سترګې و را انکي مو بیبي تا شربت وسکو ها ویم چې تیر چاړه یو په دې سوټونه مې دله لاس راخ اوس ځان مې نه خلاص کړی مې ته مې نه خپې خیر ده ما خان کې لوجو سره ما بیبي تا ته دې ګران دی کوډه ما ته خپل ځان تاسو دې د خپل دادا مبارک شي سره د خرو تا ولې نو ته مونږ نه دونه غټ نفرت ولې کوې نو نو تاسو د نفرت قابلان یې تاسو د چا عزت کوئ نو مونږ چې کوم ښه کار کوو هغه رواني نو دې کې ولا مونږ ګناه نشته ته د دې ټوکې کګېږي نو دې کې ما غلطي کېږي انسان نه غلطي کېږي او انسان مثال داسې دی لکه بونې ادمه وایي ستاسو مثال داسې دی لکه د خرو لکه د خرو لکه ګلخانه بیبي خپله زه چې دوی هدا چې ټوټه نه وکړم بیبي ماله مه کوه زورو ولې پر شیخ پلار لم زورو کې چې مازغې پسې چې زما مازغه پسې د ګل په شان غځو مو خوري ری کړم بچو خیر ده موږ بیبي موږ ورځو ښه ګلخانه هدا خدای دا انسانانو په منځ کې ناسته نه دی زده کړې بیبي دې م خفه کړه مېلمانه دې م خفه کړه هذا د خره خواله نو وته که د خر ځای نشته موري بس ته اوس دا مکارې جړاګانې مه کوه سبا به دې زامن کینه زما بنې ته بیا له زما بن شوې مکارې جړاګانې مه کوه خدای دې په داسې کور کې واده کا چې اور او لمبې درنه خېږي چې زه دې وینم چې دا پلار در باندې دردېږي څنګه چې زه په سترو سترګو جاړم دعاګانې راته کول لاس کې مات چې غاړې راځي بیا به م راباندې شرمېږي نه شرمېږم زه په تاسو نه شرمېږم چې تاسو په ما نه شرمېږئ زما په خلکو نه شرمېږئ نو زه په تاسو نه شرمېږم ما معاف که ما خو وي ته تعلیم یافته ما تا له ښه تربیت درکړو ستا مې ښه پرورش وکړو ته به د هر چا قدر او عزت کوې هغه خو خره دا خو کمک نه د هغې خو تعلیم نه دی کړی نو ته
ته خو تعلیم یافته نو دا دونه ژبه مه راوباسه دا خلک بیا دا به اوس په سلو کور وګرځي او ستا بد به وایي نو ټوله به دې څوک راسي ای مورې دا ټولو خلکو ته معلومه ده بې عزته ښځه ده خیر دې مور د پلار مې لږه درناوی کوه چې بارم دروي ګوره د کوره چې کوم انسان سپک شي که نه هغه په بارم سپک وي ها اوس په ما ته عقل تخي زه مورې زه ورځم هغه روټۍ رانه سوځي وای چه اولادی پلی و نیستی بی